اوږې د ډوډۍ په ټپا ګرځي. رښتیا خبره دا ده چې بني آدم موړ وي او برابر وي نو ډېرو څیزونو باندې هغه چرت نه خرابوي، خو چې کله اوږې شي نو بیا هغه ته بغیر د ډوډۍ نه بل څه ښکاري نه. چې خبره که اوږې ته وایي چا ووایي چې هغه مخامخ په اسمان کې څه دي، هغه وایي چې مخامخ ډوډۍ سپینه ډوډۍ ده، سپومۍ ورته ډوډۍ ښکاري. او یو ورځ وایي سپومۍ تندر نیولې وه نو وایي چې نن خو ډوډۍ سوې ده. نو اوږې دپاره بیا هر څیز چې کوم دی ډوډۍ ښکاري، خو چې په تناره به روټۍ پخېدې یا په کلو کې هسې به هم ډوډۍ پخېدې او کولو میدانونه وو، واړه واړه دیوالونه وو او تکړه زنانه وې، غټې غټې پیړۍ به یې اخېستې، نو د ډوډۍ ټپارې به ډېر تر لرې پورې تلو. اوس خو چکله بیلن باندې خلک بس پیړه کېږي او لږ شانتې زور ورکړي، ټپارې مپارې نه خېږي، او پخوا به د ډوډۍ ټپا ډېر تر لرې پورې تلو. او چې څوک په اوږې وو نو اخلاص ډیرو، محبت ډیرو، عزت ډیرو، نو دا بچا ډیر باک نه ګڼلو چې ګنې هغه خپل کور کې ډوډۍ ونه خوړله، د بل د شکور نه ډوډۍ اوچتول به بده خبره ډیره نه ښکارېده، بلکې خلکو به دا د محبت یو انداز ګڼل. او چې څوک به اوږې شوي وو نو هغې به د ډوډۍ ړومبي ټپ ته غوږ ایښوده چې فلانکې ببو ډوډۍ پخې کړلې او یا د ډوډۍ خوشبو راغله، خالص غنم بو نو خوشبو به هم راتلله، خو ټپارې به هم تر لرې لرې پورې تلو. یا که پردي خلک نو د خپل کور خلک به نو هغوی به هم د اوږه کېدو نه پس د ډوډۍ په ټپا باندې ګرځېدل، یعنی د ډوډۍ ټپ ته به یې غوږ ایښو چې څه وخت به د ډوډۍ ټپا راغلله نو خلکو به ځان کور ته را رسوو. یعنی د ضرورت مطابق بني آدم ګرځي یا خپل ضرورت پسې بني آدم ګرځي. یا لکه حمزه بابا خبره کوي کنه چې زه د خپل وجود خواره اجزا راټولوم، نو چې کم ځای کې د بني آدم د خوراک څښاک رزق لیکلی شوي هغې پسې ګرځي. د ژوند د یوازې د ډوډۍ د خوړلو خبره نه ده، په ژوند کې د ډوډۍ په ټپا ګرځېدلو دا مطلب هم دی چې چرته د بني آدم رزق خور ورکوکي، په هغې پسې بني آدم ارومرو ځي، د هغې پسې ارومرو د بني آدم د روزګار یا د بني آدم د تګ راتګ بند بنا کولی شي. او هسې هم دا خبره کېږي چې بني آدم کم رزق په تندي کې لیکلی وي هغې پسې به خامخا وررسېږي. دا بیا بل بحث دی چې موږ په رزق پسې ګرځو که رزق په موږ پسې ګرځي، دا د عقیدې او د سوچ خبره ده. خو دلته کې چې کومه خبره ده هغه د اوږې او د ډوډۍ د ټپا خبره ده، او د ډوډۍ ټپا چې کېږي نو د تنور د هغه رنګینو ذکر هم کېږي چې اوسنی دور کې چې کوم ماشومان دي هغوی یو ځل بیا د دې خوشحالۍ او د دې احساس او د دې غونډې او د دې محبتونو د خوندونو نه محرومه پاتې دي، ځکه چې اوس د ژوند انداز ډیر زیات بدل شوی دی.